عمل لتا اخیری کی خیمه دا ځان سره چې کوم دی واله یو صلات حاجت ته دا مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه لیکلی دی اعمال قرآنی کی اشرف علي تانوی رحمت الله علیه لیکلی دی حضرت خضر علیہ السلام امام شافعی رحمت الله علیه تا یوموز خودلی دی د صلات حاجت په نوم باندې په دې روزه کې چې کله دیم ضرورتي څه ضرورت وي په دې روزه کې دا صلات حاجتو کې دو رکعت نفل کا لومبني رکعت کې الحمدلله بس قل یا ایها الکافرون سورۃ لزل وایا لومبني رکعت کې دا الحمدلله بس قل یا ایها الکافرون لزل وایا دویم رکعت کې الحمدلله بس قل هو الله احد سورۃ یولزل وایا منذ کا نفل اوکا دو رکعت صلات حاجتو کا سلام وګرځاوا چې کله سلام وګرځي نو بیا سجدي ته لاړ شه سلام نه پس بیا سجدی تلار شا سجدہ کی لزر درود ویا لزر درود ویا لزر دریم کلمه ویا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم لزر دوی پورا العلی العظیم پوری پورا ویا نو لزل درود شو لزل دریم کلمه شو لزل ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دا لزل ویا دا غي درستو پښتو کې وي انګلیش کې وي فارسی کې وي چې څه کې وي خپل ضرورت الله پاک نه لزل غواړه لزل ویا الله زما د ضرورت دی یا الله زما د حاجت دی یا الله زما د مریض دی یا الله زما د مسله ده دا صلات حاجت دی اشرف علی تانوی رحمت الله علیه اعمال قرآنی کې لیکلي دي اور امام شافعی رحمت الله علیه ته حضرت خضر علیہ السلام دا عمل ورکړي صلات حاجت په نوم باندې دا عمل کوي الله رب العزت امید دی الله پاک ټول مسلې ختم کوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام خدای چې سموي سمور د عمل توفیق ورکړي ګناهونه معاف کړي یا الله د رمضان مبارک میاشته د بخښنې میاشته یا الله زموږ د ټولو بخښنه وکړي تبلیغ والا مرګري راغلي الله پاک د دوی د عمرونو او مالونو کې برکات واچي زموږ د چې څومره ټوټه پوټه اعمال کو الله دې په خپل دربار کې قبول منظور کړي یا الله د جمعې مبارک ورځ ده خصوصی دعاګانو کې درخواست راکوم یا الله د فلسطین د مسلمانانو سره غیبانه مدد وکړي یا الله اسرائیل امریکا برطانیہ کافران مشرکان یا الله اول ول هدایت نصیب کړي که هدایت به نصیب کړي نه د خپل قهر سپېړه ورکړي یا الله تباہ و برباد کړي مسلمانان د کافرانو د پنجونه آزاد کړي یا الله ته غیرتی بادشاہ زمونږ حاکمان زمونږ اسلامی ملګونه ای په غفلت او په خوب پراته دي ای کې ایمانی غیرت او جذبه نشتا یا الہ العالمین خپل انتقام د کافرانو نواله یا الله هغه عذابونه په نازل کې چې کوم د په عادیانو سمودیانو نازل کړو یا الہ العالمین د نبی صلی الله علیه وسلم په مبارک دعاګانو کې زموږ د ټولو حصو کې څومره شرونه نبی صلی الله علیه وسلم پناه غوښتله موږ ټول دا شرونه حفاظت کې وصلی الله تعالی علیه